السلام علیکم ستړي مسئ جوړ په خیر. نن یکشنبه د 1403 هجري شمسي کال د هوت میاشتې 15 نیټه چې د 2025 کال د فبروري له 23 نیټې سره سمون خوري. له سکون رادیو ویبپاڼې او خپل رسنیو مو د نن ورځې لنډو مهمو خبرونو ته زه حافظ احمد نصرت هرکلی کوم. تیر میاشت څه باندې 280,000 برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوې دي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي دي چې د روان کال په سلوغې میاشت کې د ټول هیواد په کچه د برېښنایي پیژندپاڼو او اسان خدمت د 50 څانګو له لارې 280,000 او 650 هیوادوالو ته د برېښنایي پیژندپاڼو پر ویش سربیره د هیواد په کچه څه باندې 1500 نور کسانو ته د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش وروسته خدمتونه وړاندې شوي دي. له کندهار څخه څه باندې 62,000 ټنه وچه میوه بهر ته صادر شوې ده. د کندهار سوداګري او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې د روان کال په ترڅ کې له دغه ولایت څخه بهرنیو هیوادونو ته 62,310 ټنه وچه میوه صادر شوې ده. د یادې خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بینا ویلي چې د دغو صادراتو ټول ارزښت 244 میلیونه 411,406 امریکایي ډالرو ته رسیږي چې هند، پاکستان، متحده عربي اماراتو او امریکا ته استول شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د صادراتو ډیره برخه انځر، شکرپاره او ممیز جوړوي. د کندهار سوداګري او پانګونې خونې مسؤلینو ویلي چې هند ته د افغانستان د وچو میوو پر صادراتو هیڅ ډول مالیه نه اخیستل کیږي. تورخم دروازه نن دویمه ورځ هم د تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د تورخم کمیسیار عبدالجبار حکمت وایي چې د تورخم دروازه نن هم د دویمه ورځ لپاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. ځایي سرچینې وایي چې د دروازې بندېدو له کبله د فرضي کرښې دواړو خواو ته پراته ولسونه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. حکمت له خلکو غوښتي چې دروازې خلاصون تر خبرتیا پورې دي پر دغې لارې له تګ راتګه ډډه وکړي. د یادونې وړ ده چې د تورخم دروازه وړمه شپه د پاکستان له لوري د نامعلوم دلیل له کبله د هر ډول ټرافیکو پر مخ وتړل شول. ازبکستان کې میشتو افغان پانګوالو افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. د سرپرست حکومت اقتصادي مرستیال ازبکستان ته د سفر پر مهال د افغانستان په سفارت کې له افغان پانګوالو او سوداګرو سره کتلي دي. اقتصادي مرستیال ویلي چې اوس مهال هیواد کې د پانګونې او سوداګري سیستم له فساد او بیوروکراسي پاک شوی. د کورنیو بهرنیو پانګوالو لپاره مناسب شرایط برابر شوي دي او د دوی پانګه شتمني او سوداګریز فعالیتونه خوندي دي. ورته مهال ازبکستان کې میشت افغان پانګوال د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا ملاتړ کوي او هر ډول پانګوال له 100 میلیونو ډالرو پورې په افغانستان کې پانګونې ته چمتووالی ښودلی دی. ټرمپ له روسیې سره د اوکراین په تړاو د خبرو دویم پړاو اعلان کړ. د پرونیو راپورونو په اساس ټاکل شوی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او پوتین به د روانې اونۍ د سهشنبې په ورځ سعودي عربستان کې د اوکراین په اړه سره مخامخ خبرې وکړي. ټرمپ په هغه مرکه کې چې عامو خدمتونو شبکې له لوري خپره شوې د امریکا او روسیې استازو ترمنځ د اوکراین د جګړې د غوربند د خبرو اترو نوي پړاو اعلان کړ. ټرمپ ویل دغه خبرې به د لومړي پړاو خبرو څخه یوه اونۍ وروسته د راتلونکي سهشنبې په ورځ د سعودي عربستان په ریاض کې ترسره شي. دا د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه. تر بیا د الله په امان.